نو حضرت عیسی علیه السلام په ماشوموالي کې خبرې وکړلې زه به پیغمبر جوړېږم ما له به الله کتاب راکوي دا فیصلې الله مخکې کړي دي زه به د مور ډېر خدمت کوم پاک به یم زه به ظالم نه یم او سپېره به نه یم کوم ځای چې ګرځم ما سره به د الله برکتونه ګرځي د خلکو پوره یقین راغی د بیبي مریم د ولایت مې مخکې نه یقین راغلی په دې نور هم یقین راغی او لویه پرچار او پروپیګنډه جوړه شوه چې بیبي مریم له رب العالمین بچې ورکړی دی او بغیر د پلار نه الله بچې ورکړی دی خلک به تماشو له راتلل او حضرت عیسی علیه السلام باندې الله تعالی خپل برکتونه شروع کړل دا پې ویارېده چې دې قوم دې اسرائیل دوی خو حضرت زکریا علیه السلام په اونه کې هېره کړی دا هغه قوم دی چې حضرت یحیی علیه السلام دوی حلال کړی نو هسې نه زما دا بچې رانه چې دمړ نو دا لاړه مصر دا هغه ځای نه هجرت مصر ته لاړه هلته کې دا خپل بچې پالي چې دلته بیا څوک پېژني نه چاته څه پته لګي چې دا څوک دی او د چا زوی دی دا خپل بچی دی او لویوم دی خو الله تعالی په عیسی علیه السلام کې داسې معنی پیدا کړو چې دا ماشوم چې ورو خبرې شروع کړې نو د خلکو د لوبو نه به یې ځان ساته او خلکو ته به یې نصیحت کړه چې چا به ګناه کوله وروره ګناه مه کوه ناشنا ناشنا خلک به ورته راغون دا ماشوم بچي ته ګوره خلکو ته نصیحت ته ګوره او که چا به کفر او شرک کو د هغې به حیرت کوی الله نه ویرېږي الله له شریک مه جوړوئ په ماشوموالي کې دا نصیحتونه شروع کړل خلکو ته او داسې نښې نښانې پکې رب العالمین په ماشوموالي کې ښکاره کړل چې مور یو ځل لېږلی و چې ده څه کاروبار به زده کړي خامخا د مور په ذهن کې هم دی چې دا بچی مې دین هم زده کوي عبادت هم کوي خو چې څه زده کړي چې ځان له څه روزي او رزق هم ګټي که نه نو هغه زمانه کې دا صنعت هر چا به خپل بچي ته څه کار ښه لکه د ترخانۍ چل د لوارۍ چل د بل چل نو مور ولېږه دوبیان له وی دا هغې دا جامې رنګ کوي د رنګ سازی چل چلته دې لاړه هغه دوبیانو سره خپل لمونځ او دس به هم کو خلکو ته نصیحت به هم کو هغې سره یې د جامو د رنګ سازی چل هم ده هغه مشر دوبي یو ځل چېرته ته عیسی علیه السلام ګورې لاره کوټې د ماشوم ورته ویې داسې چل به وکړي دې له به شین رنګ ورکړي دې جامې له به سور رنګ ورکړي دې له به دا رنګ ورکړي دې له به دا رنګ ورکړي هرې ټوکرې سره یو ټوکله وله وتړله رنګ سازانو هم داسې کړي چې هغه لاړه هغه استاد نو د ټولې جامې راواخېستې په یو بالټي کې واچولې یو چاټی او لګیا دی هغه ورسره دی لړی او دې کې استاد راغی وی څه چل دی وکړو وی دې چاټی کې مې چوټ د خدای بنده دا دې څه وکړو دې خلکو له به څه جواب ورکړو دا خو تا ټول په یو رنګ کې اچولي دي هغه یو شین رنګ جامه غواړي بل سور غواړي بل تور غواړي بل خړه غواړي دا دې څه وکړل ټول یو رنګ کړل دې خلکو له به د جامې تاوان د کوم ځای نه راووړ دا دې څه کړي دي عیسی علیه السلام ورته استاد دا دې کښېنه کله ته کښېنه تماشه کړه یو جوړه به یې چې راایستله او چا پورې به شنه کپړه غوټه او نه به شنه راوته همدا یو چاټی چې بلې ته به یې ګوتې کړی به سره راوته چې بلې ته به یې ګوتې کړی به توره راوته خو چې کومه رنګ ټوکړه به پتکنې پورې تړلې وه د یو چاټی نه به هغه مختلف رنګونه والا راوته حیران شو ورته چې خدای پاکه دا ماشوم دی لږ ته ګوره دی کمالاتو ته لکه ساحر جادوګر یې که څه چل دی وی نه ما له الله په ماشوموالي کې پیغمبري را کړې زه د الله رسول یم د الله پیغمبر یم جعلني نبیا د الله پیغمبر یم الله نبوت او پیغمبري را کړې ده څومره هغه حواریین دوبیان چې جامو رنګ کولو والا او جامو اینځلو والا دې ټولو اول نمبر په عیسی علیه السلام باندې ایمان دی ګورې دا هغه پیغمبر دی چې د نور څومره پیغمبران چې تېر شوي څلوېښتو کالو کې الله نبوت ورکړی عیسی علیه السلام له الله مخکې پیغمبري ورکړی ټولو ورباندې ایمان راوړی په لاره به ته خلکو ته به یې نصیحت یو قوم له ورغې ودرېد ستا څه معجزه هغه زمانه خو داسې د معجزو د زمانې څه معجزه دی څه نښه شته که نشته او څه نښه ده ووایه راته تاسو څه وایه ښه دا راته ووایه چې بېګا مونږ څه خوړلي دي هغوی به هم تپوس داسې کوو چې تعجیبه تپوس کوي بېګا مې څه خوړلي دي وی تاسو بېګا ټیپر خوړلی چاته به دا چا چې به څه خوړلي بېګا هم باټینګر خوړلی بېګا هم دا شی خوړلی و انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم راشه چې تاسو څه خوړلي دي او په کور کې م څه شی ذخیره کړی د هغې حال درته وایم ځه ما ته الله دا علم راکړی ماشوم به راغې مور ته به یې جلل بار به یې جلل بچې څه دي د بابا را رسل راکړي پلار به یې ویل څه شته دی نه نو زه ورکړه که نه هلکه 100 روپۍ وله ورکړه ماشوم دی دی بچې دی جاړي هېڅ هم نشته څه وله ورکړم وی نشته در کره څه شی وی نه بچې دې خوا راشه ورچا هغه پلانکۍ الماری ته وخېږه بره لوښي کې دونه پیسې پرتې دي شب منډه کړه ماشوم به لاړه هغه درې پیسې به یې راوړه
ماشوم به ژړل پلار ته به یې خوراک راکړه مور ته به یې ژړل دی به ورغی ورکړه که نه خوراک بچی دی ولې ژړئ نه کوم دی نه ولې ورکړو مونږ کره خوراک کم دی دې خوراک چې بچي نشته تاسو کره خوراک نه ورشه هغه الماری کې تاق ته به راوخی چې پکې سیوان پراته دي چا به دله راوړ لوی غم جوړ شو خلکو ورپسې جلوس یاره چلته جوړه کړه چې مونږ ته ټول ماشومان دی ولمسول ماشومانو مونږ پیسې هم پټو خوراک هم ته پټو سیزونه هم ته پټو او ته ټول ماشومانو ته ښیې هر څه ورته ښیې چې کور کې هلته هغه شی پروت دی هلته پیسې پرتې دي چا به یې ورځئ عیسی علیه السلام به وي نو خو تاسو دروغ وایئ تاسو وایئ مونږ کره خوراک نشته خو چې کوم ځای به خلکو ته د رب العالمین د قدرت او د الله تعالی دلایل او د دین نصیحت کو او خلکو به معجزې ښودلې او معجزه به یې ورته ښکاره کوله ګورې سره د دې خلک دا لوی طبیب تېر شوی دی دا غټ غټ طبیبان تېر شوي دي په هغه زمانه کې دا د طب زمانه وه دا دقیانوس او فیثاغورس او ارسطو او دا ډول دغه زمانه کې تېر شوي لوی لوی د زمانې دا لوی لوی حکیمان چې دا نومونه اوس یادېږي دغه دور د دغې خلکو نو د طب یو لکه اوس چې څنګه د ساینس او د ډاکټرۍ یو دور دی او خلکو یو ساینسي دور دی په دنیا باندې په هغه زمانه کې د طب او د ډاکټرۍ او د حکمت یو دور عیسی علیه السلام د چې به څوک رالل مریض به ښه وایه که نه ستا څه معجزه ده نو ده به وایي چې کوم انسان په سترګو ړوند ړوند ابرئ الاکمه والابرص باذن الله په سترګو ړوند اکمه په عربۍ کې هغه ړوند ته وایي چې د مور او پلار د مور نه پیدایشي ړوند وي او چې کوم ځای وروسته ړوند شي د هغه بیا هم څه ناسه څوک علاج وکړي خدای پاک یې جوړ کړي خو چې دا د مور نه پیدایشي ړوند دي د علاج بیا ګران اکمه ورته وي په عربۍ کې اب راغې ړوند دی خو راشه لاس دې پراخ کړ او د الله په حکم باندې به سترګې جوړې شو نظر به لګېږي راشه که نه اوس د دنیا یو ارسطاطالیس او د دنیا یو لوی حکیم دی راشي وی راشه ما سره په طب کې مقابله وکړي ځکه نه د دنیا یو ډاکټر دی راشي یو طبیب دی راشي او ړوند دې جوړ کړي زه جوړولی شم خو ورسره به دا ټکې وی چې باذن الله دا زما کمال نه دی ګل دا د الله په حکم معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه دا یاد وساتئ دا پیغمبر نه الله معجزه ښکاره کوي په اختیار د معجزې د رب العالمین سره که د الله خوښی نو د پیغمبر د لاس نه داسې کار وکړي چې هغه په دنیا کې بل څوک نشي کولی معجزه ورته وکړي او که د الله نه خوښه نه کېږي یو سړی رابغې برګي مرض والا هغه زمانه کې د برګي مرض علاج چا سره نه دله به راغې په ما خو دا برګي مرض دی لاس به یې پراخ کړ پروردګار به په اساته به جوړ خټه به یې راواخېسته د خټې نه به یې مرغۍ جوړه کړه د مرغۍ فکر خلکو ټولو به ورته کتل وی دا ګوره دې نه مې چنچڼه جوړه کړله هغې نه به یې پوټې ورک هغه به والوت پوره مرغۍ به دې جوړه کړې نه هغه به والوت علما لیکي چې د خلکو ته نظر نه واخوښي نو بیا به راپرېوته خو خلکو خو به ولیده چې دا مرغۍ ده کنه لیکن سره د هغې دا دومره غټې غټې معجزې چې ړوند به جوړ شو برګې به جوړ شو او مرغۍ به د خټې نه جوړه کړه هغه به الوته او سره د هغې نه به وي هذا سحر عظیم وایي دا لوی جادو دی جادو څوک به مسلمانان هم شو چا به ایمان هم راوړ دا خپل ملګري به ورسره روان چا چې په عیسی علیه السلام ایمان راوړه دا به ورسره په لاره روان یو کلي ته دا نصیحت کوه بل کلي ته د نصیحت کوه بل کلي ته د نصیحت کوه یو کلي ته ورغې وي مونږ به هله ستا ومنو چې دې مقبره باندې ته تېرېږې دا یو قبر دی دا مړې راته راجم دی رب العالمین ته یې رجوع کړه چې الله دا خلقو داسې معجزه غواړي وی دا به هم خو عادت یې واله چې دا به ایمان راوړي که به راونه وی ښځه بلکل زه به دا هم وکړم د الله په حکم ایمان به راوړی که به راونه وی که دا دې وکړه مونږ ټول مسلمانېږي هغه مړي سر ته ودرېد وی قم باذن الله د الله په حکم خاص قبر اوښلېد او یو سړی ته راووت یو سړی ته راووت علما لیکي دا نیم ویښتې سپینو او نیم ویښتې تور عیسی علیه السلام دې تپوس کوي وی ته څوک یې وی زه عزیر یم عزیر علیه السلام د الله پیغمبر څو کاله مخکې ته مړ شوی وی ګوره دونه موده مخکې دا عزیر علیه السلام مړ شوی دی عیسی علیه السلام دې تپوس کوي وی ته څوک یې وی زه عیسی یم عیسی ابن مریم د الله پیغمبر د الله په حکم مې درته آواز وکړو ته راپاڅېدې روح درکې راغی وی دا تپوس ته نه کومه چې دا ویښته دی ولې نیم سپین دی او نیم تور دی وی تا چې کله آواز وکړو چې قم باذن الله وی په ما هیبت راغی چې قیامت دی حالانکې ګورې عزیر علیه السلام د خدای پیغمبر تېر شوی دی برگزیده پیغمبر نو ما باندې هیبت راغی چې دا جوړ د قیامت ورځ ده او بس اوس حساب کتاب ته روانېږو وی دا د قیامت د ورځې د هغه هیبت د وجې نه مې دا نیم ویښته سپین
په لاره روانو یو بل انسانو په قبر تېرېده وایي که دا راته را جمدې کړم ایمان به راوړی وی او هغه ته وی قوم باذن الله او چې پاڅېده تپوس یې ترې وکړ وی ته څوک یې وی د سام ابن نوح د نوح علیه السلام زوی سام څو زره کاله مخکې مړ شوی څو زره کاله مخکې وی ای عیسی راته لرې زیاتې وکړه وی ولې وی جمدې دې کړمه اوس په دنیا کې جمدې مه که نه بیا به مرم وی نه بیا به مرم وی زیاتې دې را سره وکړه وی دا څنګه وی زه چې مړ شوی یم زما زرګونه کاله وکړي چې زه مړ یم او قبر کې پروت یم خو د زنکدن تریخوالی مې په دا خوله کې اوسه پورې پروت دی نو اوس به بیا ما باندې زنکدن راځي نو زه به بیا مرم د نوح علیه السلام زوی سام کومه زمانه کې څو زره لکه کاله مې مخکې مړ الله ته پته چې څومره کلونه تېر شوي وی زه به الله ته سوال وکړم چې تا باندې بیا زنکدن تکلیف نه راځي وی به دا مهرباني راته د الله نه سوال وکړو یا الله ته خو دې ساه واخله خو د زنکدن تکلیف دې یو ځل پرې تېر کړي دوباره پرې مه تېروه په لاره بل ځای روان دی یو بوډی د ژاړي جنازه روانه چغې وایي چغې وایي عیسی علیه السلام پرې رحم راغی وی دا بوډی ولې چغې وایي وی دا د دې بوډۍ یو زوی دی او پسې جاړي مړ شوی دی وی کېری دا جنازه وی بوډۍ دې خوا راشه وی ولې جاړې وی بس په دې جاړم چې دا یو زوی مې نیازبین پلار یې نشته یتیم او دې مړ شو وی ښه که زه الله نه سوال وکړم او دا بچی د الله را جمدې کړي ما به د الله رسول ومنې وی او خلکو ته یې مخ کړي وی که داسې وکړم تاسو ټول به ما د الله رسول ومنې وی بلکل تا را سره وعده د کټ سر ته ودرېدو قوم باذن الله هغه هلک نیغ په کټ کې کېناست جمدې خو دا ټکې به ورسره وي چې ګورې قوم باذن الله د الله په حکم پات دا څه فردي قصې نه دي قرآن حکیم کې الله فرمایي واحیي الموتی باذن الله زه به د الله په حکم مړي جمدې کوم میت نه دی موتی دی مړي به جمدې کوم د الله په حکم په یو بل علاقه تېرېده هلته چا بادشاه ته الوی چې ولد دلته راغلی دی خلکو له دعوت ورکوي او ډېر خلک یې ملګري شو ولا خلک مسلمانان شو وی دا څوک دی وی دا د الله پیغمبر دعوی کړه چې د الله پیغمبر یم او ناشنا موجودي دي ورسره بادشاه سلام دا چل کوي دا چل کوي دا چل کوي مړي جمدې کوي د دې بادشاه یو زوی امر شوی وی راولی عیسی علیه السلام یې ورته وویل وی ته د الله رسول یې وی ستا دا معجزه چې ړانده جوړی وی د الله په حکم براګیان جوړی وی د الله په حکم مړي جمدې کوي وی د الله په حکم وی ښه نو زه زما دا ټول رعیت مسلمانېږي پته ایمان راوړي دا ټول وطن زما خو په دې شرط چې زما یو زوی مړ دی او د هغه قبر له به زم الګ راجمدې وی دا ټیک وی دروغ خو به نه وی نه زه چې بویه ته د قبر سر ته یې ودرېد هلته ودرېد وی قوم باذن الله د الله په حکم پاس هغه زوی نیغ پاسېد چې څنګه پاسېده د الله پاک کې حکمت وي بادشاه خلک راغونډ کړل وی زم مسلمانېږم او تاسو به مسلمانېږئ وګورئ دا د الله رښتونی پیغمبر او دې معجزه چې زما زوی را جمدې بس خلکو انقلاب جوړ کړ دا بادشاه ډېر ظالم وي موږ ستا نه تنګ وو چې دا زوی دې مړ شو پلار دې موږ سره ظلمونه کول نیکه دې ظلمونه کول چې زوی دې مړ شو موږ در باندې خوشحاله وو چې دا بس نه به مړ شي دنه به خلاص شو بیا دې دا زوی را جمدې شو بس قوم یو زنده‌باد او یو انقلاب جوړ عیسی علیه السلام ته مور نیکبخته دی کلینه ځان وباسه دلته راته بل غم جوړ نه شي لویه ډله جوړه شوه څه د عیسی علیه السلام ملګري وو څه د بادشاه خلاف شو څه د بادشاه ملګري لویه هنګامه جوړه شوه دغه ځای نه عیسی علیه السلام سفر کړ تاریخ لیکي د معلوم چې سره د دومره لویو لویو معجزاتو چې خلکو ته به یې ښکاره کولې بیا هم په یو وطن کې د خپې ځای نه و دغه یو ځای نه به بل وطن ته هجرت کو د بل ځای نه بل وطن ته هجرت کو دا بني اسرائیل دې ظالمان دومره قوي قوي معجزې داسې معجزې به دې ظالمانو ته ښکاره کېدلې خو چې معمولي به پکې د دنیا تاوان یا د مشرۍ تاوان به پکې نو بیا به یې دې ته نه کتل چې دا د خدای پیغمبر دی او دا معجزې ښکاره کېږي بیا به یې رانیوه سر به یې پرې کړ دا دومره ظالمان دي دا یهودیان نن نه ګورئ دنیا کې څومره په مسلمانانو انخطي دا چې په عراق نن څومره قتل و قتال کېږي تاسو په اخبارونو کې اورئ چې په عراق کې د ډېرو پیغمبرانو قبرونه دي او د هغې پیغمبرانو په مزاراتو باندې هم ګولۍ ورېږي خو دا خو د یهودیانو سازش دی د صحابو قبرونه څه کې بلا په سونو پیغمبران د عراق په خاوره کې پراته د امریکې په پینټاګان کې فیصلې کېږي ټول یهودیان کې ټول د هغې فیصلې لاره باندې حضرت عیسی علیه السلام روانو یو ملګري ورسره په سفر باندې ورسره 3 ډوډۍ نو یو ځای کې کېناستل نو یوه روټۍ دو خوړله
دی راته را معجزې ښې د الله د قدرت تا نښه یوه روټۍ هغه ملګري وخوړه نو عیسی علیه السلام هغه ملګري ته وایي چې دا درېیمه روټۍ سنبال کړه او زه اودس ماتوم اودس کوم بیا راځم بس دوه ډوډۍ وي یو تا وخوړه یو ما وخوړه یا د خدای باندې درېیمه ډوډۍ دې څه کړه نه نشته جسمن دې لاړل یو اوسۍ روان دی ورسره دوه بچي دي حضرت عیسی علیه السلام هغې یو بچي ته یې اواز راغله هغه بچی چې راغې په چاړه یې لاله کړه اور یې بل کړ وتی یې کړه دې ملګري ته وایي وایي ستا دې په هغه ذات قسم وي چې ما دې دا معجزه را کړه چې رښتیا وایه هغه درېیمه ډوډۍ دې څه کړه وایي زه څه خبر هغه خوړلې وه یا والې هغه غوښه یې وخوړه سپوره دواړو چې څه مخکې منځ یې لاړل یو نیر بیا دی لوی دریاب کښتۍ نشته د ملګري لاس یې ونیوه او دغسې به پورې وتل وایي په هغه ذات چې ستا قسم وي چې ما و تاله طاقت راکړ نو چې څه منځ یې لاړل نو خاوره یې را یو ځای کړله کاڼي را یو ځای کړل او دم یې پرې واچو د هغې نه رب العالمین اعلی قسمه لالونه او ملغلرې جوړې کړې نو درې ځایه یې کړل وایي دا یو ستا شو دا یو زما شو او دا درېیمه د هغه چا دي چې چا ډوډۍ خوړلې ده وایي اما خوړلې ده چې غوښه د مال راله وایي اما خوړلې ده وایي ښه بار وایي دا ټول زر او دا لال او دا هر څه ستا او با تا سره زما پاتې لاړم دی عیسی علیه السلام ته روان شو تا دروغجن سره چې دومره معجزات مې درته مخکې ووې په هغې د رښتیالو نه وي خو چې مال مې درته کېښود نو حال دی ووې نو هغه زه د ده نه جدا شو نو غله پرې راغله په دغه سره چې غله پرې راغلل هغې سره تورې مورې هغه زمانې چې څه سامان ولېږه څه کې چې سامان ویې وله ولټوئ کې بلا زه هغې وجمې درې واړه په هغه ځنګل کې کېناستل وي سبې یو بل ته وایي چې لکه هسې بلا پیسې را سره وشوې دا خو چې اوس بازار ته یوسو خو بلا دولت دی ځکه چې که ډوډۍ خورو خو یو کس خو بازار ته لاړ چې ډوډۍ راوړه یو په کس پکې لاړ بازار ته ډوډۍ راوړي نو چې روټۍ را واخېسته هغه لکې سوچ کړی چې دا خو بلا مال دی او هغه دوه حصې د هغوی دي یو زما دي راشه په دې ډوډۍ کې ورته زهر واچوه زه به یم چې ما خو دلته وخوړه زه موړ شویم تاسو یې وخورئ هغوی به ده وخوري دواړه به مړه شي نو ټول مال به ما ته پاتې شي هغې دواړو پړه کې سوچ کړی چې دا درېیم پلار به رانه کوم ولې حصه وړي چې راشي دا یو به مړ کړو په میان به نیم کو نیم زما او نیم د دې بل ملګري او بیا په هغه ډوډۍ شروع کړو هغې کې خو هغه زهره چولي دي خو ته خبر نو خو چې څه وخوړل دا دواړه هم د شپې وغځولې مړه شو د آدم علیه السلام د زمانې نه واله تر اوسه پورې چې څومره مال او دولت په دنیا کې رغړي قبر له چا ځان سره یوړو یو تیزي بل ته پاتې کېږي تیزي بل ته پاتې کېږي تیزي بل ته پاتې کېږي څومره مال او که سره زر دی او که سپین زر دی نه سره سپین غمی لال مرجان یاقوت چا وخوړل او نه ځان نه تاو کړل کې واغوستل نو چې دې ته لاړ نو واپس پاتې شي دا ټول همدقسې یو نه بل ته بل نه بل ته بل نه بل ته پاتې دي پردي مالونه ساتو د هغې څوکۍ کوي نبي علیه السلام فرمایي هغه مال ستا دی چې دې واغوسته او زړه دې کړه هغه مال ستا دی چې دې وخوړه او ازمه دې کړه او چې کوم مال تا وانه غوسته او تا اونه خوړه افغانستان دی مسلمانه دا بل چا یې در نه پاتې داسې نه که نه عیسی علیه السلام چې کوم خاص ملګري وو هغې ته به حواریین وي داسې د نیکانو مجلس کې ناسته کوي نو پاکې او سپینې جامې اغوندي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سپینو جامو صفت هم کړی دی چې بهترین خیر ثیابکم البیض ستاسو بهترې جامې سپینې وي او بیا فرمایي چې کفنو فیها موتاکم مریب چې خښوی نو په سپینه جامه کې په سپین څادر کې خښ کې نو هغې به سپینې جامې اغوستلې ځکه ورته حواریین وو مسلمانانو ځکه ورته حواریین وو بعضې علما وایي چې نه دوی به جامې سپینولې دوبیان او ما تاسو ته تېره جمعه ویلي مو چې د دې یو معجزه عیسی علیه السلام لیدې وه نو د هغه معجزې د وجې نه دوی بیا په عیسی علیه السلام دوی ایمان نور مسلمانان شو وو ذاتي جامې پاکوونکي او جامې سپینوونکي دوبیان او ډېرې معجزې د عیسی علیه السلام یې د نږدې نه لیدې وې نو دی خاص ملګري څوک وایي دوی به کبان پاکول خرڅول به او دوی یو ځل دریاب کې جالونه اچول حضرت عیسی علیه السلام پې د پاسه راغی وی څه کوئ وی مونږ کبان نیسو دې دریاب ته وغورځوی که هغې ورته داسې وکتل
چې ته نابلده د کبانو د نیوو خو خپل خپل ځای نه دې اوبو کې کبان نشته راځه مونږ د کبانو خپل ځای نه دي خپل ګودرونه دي هغې کې کبان نشته وایي تاسو وغورځوئ همدلته کبان شته بهر کې دې ورسره کلک کړه ملګرو ویې اوبه غورځوو جالونه د هلک مشهور هلک دی عیسی علیه السلام خو خلکو پېژنده ډېرې معجزې ترې ښکاره شوې وې نو دې حواریینو د حضرت عیسی علیه السلام دا معجزې لیدې وې هغوی ته پته وه چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی ایمان یې پرې راوړی او کوم ځای ته چې به عیسی علیه السلام ګرځېده دوی به ورسره وو د عیسی علیه السلام پیغمبري داسې وه چې ځای په ځای به علاقه په علاقه ګرځېده یو ځای کې خاص اقامت نو یو کلي کې دعوت هغې نه بل کلي ته ده هغې نه بل کلي ته ده ځای په ځای د هر چا کور لا د هر چا بیټک لا او د هر چا حجرې لا چې کوم ځای به غونډه وه دی به ورته او دعوت د دین د الله به یې ورکوه وی کې ځان سره به یو کنډول ګرځو یو جام یو کونټی او یو ګومنس دا درې څیزونه حضرت عیسی علیه السلام سره ده د جامو نه علاوه نور ځان سره هیڅ هم نه ګرځو هر څیز دی ځان ساته وی په دنیا کې د مسافر دغه خپل ژوند دی او نبی علیه السلام هم فرمایي چې د دنیا مثال د یو انسان داسې دی لکه مسافر بلکې مسافر هم نه د لارې تېرېدونکي مسافر خو بیا هم یو ځای کې دمه کوي ځان سره یو جوړه جامې ګرځوي نه په لاره کې یو سړی تېرېږي هېڅ ټکانې نه معلوم ولید چې هغه د لښتي نه پلپ او بل اخېستی او څښلې اوهو ما خو جام ځان سره ګرځو چې دا پکې اوبه څکم د جام نه بغیر خو اوبه څکلې کېږي هغه یې وغورځو او ګومنس دې لپاره چې دا خپل ویښته پې ګومنس کړي وایي په لاره تېرېدي یو بل کس و هغه په مخ لپه واچوله مخ سر یې ووینځل نو بیا یې په دې ګوتو باندې دا خپله ږیره واروله ګوته کې دا ګوتې دې ږیره کې ورکولې او هغه یې وارول وایي ما خو ویږه بغیر د ګومن نه ویښته نه واریږي دا خو د ګومن نه بغیر هم د سر او د ویښتو واریدل کېږي ګومن یې ورپسې وغورځول دغه امسا او ضروري جامې به ورسره وي او کوڅه په کوڅه او ځای په ځای به ګرځېده او خلکو ته به یې دعوت ورکوو حواریین یې ملګري خلکو کې ډېر زیات مشهور شوی انتهایي زیات ځکه چې یو انسان د الله په حکم مړی جمدې کوي نو هر چا به ترې د معجزو مطالبه کوله نو یو ځل د حواریینو د خپلو ملګرو ته یو ځای کې مطالبه وکړه ای عیسی اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علينا مائدة من السماء وی اللہ تعالیٰ داسې به وکړي اے عیسی الله به داسې وکړي چې د اسمان نه تیار خوراک مونږ له رانازل کړي لګیا یو که د تا سره خدمت کوو خلکو له دعوت ورکوو الله ته خلک بلو چې د دې پخلي نه او د دې ګټې وټې نه او د دې دوبیتوب نه او د نورو قصو پېتو نه خلاص کړو تیار خوراک راځي دی ورته څه وایي دی ورته وایي چې نه مونږ یو مقصد دی په دې کې زمونږ پکې دا مقصد دی چې دا به تیار خوراک راځي یو درستخان یو خوانچه به راشي او زمونږ دپاره به هم خوشحالي وي او د رب العالمین دپاره به هم یو نښه به یا الله یا قدرت یو نښه به او دا کله کوم غواړي د دې یو ارمان به هم پوره شي نو ممکن ده چې ډېر خلک نور هم مسلمانان شي دا معجزه وویني ډېر خلک به مسلمانان شي حضرت عیسی علیه السلام یې مجبوره شکل یې د عاجزۍ جوړ کړه جامې یې د عاجزۍ جوړې کړه رب العالمین ته یې لاس ونیو اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك یا الله تعالی سوال کوم اللهم ربنا ګوره خلک وایي عیسایان وایي دی خدای دی څوک وایي د الله زوی دی دروغ ټول دروغ وایي سبحانك هذا بهتان عظیم اگر الله ته سوال کوي اللهم یا الله ربنا اے زمون پروردگار الله ته سوال وکړه حواري دوی شاته ودرېږي زما په دعا امین ووایي انزل علينا مائدة من السماء د اسمان نه یو خوانچه راته رانازله کړي د اسمان ځکه چې د ځمکې د رزق مونږ ټول دا هم د الله دی که چې دا ته په کومه خوانچه پرلت راته وکړې ورته کښېنې نو دا خو که الله پیدا نه کړي نو مونږ یې پیدا کولی شو په خپل تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا والله زمونږ د خلکو دپاره هم د خوشحالۍ ذریعې او د رستنو خلکو دپاره هم د خوشحالۍ ذریعې وآیة منک والله ستا یو قدرت یو معجزه شي خلک یې وویني
او خلق پہ ایمان روڑے معجزه شي دے الله ته یو سوال چې سوال یې وکړ عیسی علیه السلام د خپل قوم ته ویلي ګورې یو خبره کوم معجزه به راځي خو که د دې معجزې سره هم د الله د قدرت نه انکار وکړ الله ذوالجلال په خپله فرمایلي قرآن حکیم کې الله فرمایلي وایي چې دا به نازلوم خو که د دې سره هم دوی انکار وکړ لأعذبنهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین داسې سزا به ورکړم چې مخلوق د خدای له به مې په ځمکه داسې سزا چېرته نه وي چې رب العالمین په حضور کې دعا وکړله وایي چې یو سپینه وریځ راغله هغه سپینه وریځ راښکته کېدل دا ټول حواریین او د عیسی علیه السلام ملګري او چې څومره مسلمانان وو داسې تماشبینداران ټول ورته اوس ولاړ دي په تماشا دقه سپینه مزېداره خشته وریځ راغلې او غونډه وغه راکوزېږي راښکته کېږي راښکته کېږي راښکته کېږي نومکې ته راورسېده یو پلاو میدان کې وریځ راغله خلق ورته سپینه وریځ دي بل شی نه هغه وریځ کې دننه الله یو درستخان راکوز چې ځمکې ته هغه وریځ راغله وریځ ختمه شوه نو درستخان راښکاره شو لوی درستخان او په هغې درستخان د پاسه خوراکونه پراته دي او بیا پرې د پاسه یو بل درستخان پروت دی ځکه څوک میلمه له په خوانچه کې څه شی راوړي د پاسه پې یو بل درستخان پروت دی چې خوراک پې پټ حضرت عیسی علیه السلام فورا الله ته په سجده پرېوت د رب العالمین شکریه ده الله د اسمان نه درته خوانچه راسیده کړه خو ګورې شرط پکې دی چې مالدار به دا نه خوري غریبانان به او خصوصا هغه خلک چې هغه بیماران دي رنځوران دي هغه خلک به مخکې کوي ړومبې به هغوی خوري دا روغ به خو مالدار به یې نه خوري صرف غریب به یې خوري دې شرط مخکې دی مالدارو سره یې مالدار ورته ویلي وي چې نه زموږ خو هر څه پوره دي دا معجزه راښکاره کړه چې دا غریبانان یې وکړي زموږ دا نوکران او دا چاکران یې وکړي دا به یې دا شرط یې ورسره مخکې تړلی وی راځئ دا ټول غریب یې ورته یو ځای کړل چې څومره بیماران او دی ورته یو ځای کړل دې خو خلک خوشحاله وو وی خورئ وی نه د الله رسوله لومبې به پې شروع ته کړې وی په مې مه خورئ وی نه لومبې شروع به پې ته کړې درستخان نه هغه سر نه دی که هغه کپړه او داسې خوشبوي دا میانځ کې پروت دی او ګیر چاپېره چې په دغه علاقه کې کم قسم ترکارۍ او خوراکونو د هغې ډونګې یعنې د هغې لوښي د هغې کټوۍ پرتې قسم هغه زمانه کې چې کم قسم ترکاري و هغه ترکاري د هغې ځای په ځای کټوۍ لګېدلې دي د هغې ډونګې د هغې لوښي پراته دي او ورسره میوې هغه زمانه کې بې موسمه میوې چې څومره وې هغه میوې ته ګیر چاپېره پرتې دي تر دې حده پورې زمونږ کتابونه لیکي چې سرکه اچارونه خواږه یعنې کوم نعمت چې د رب العالمین و د هغه ټولو نعمتونو نه دسترخوان ډک او میانځ کې رویت شوې مزېداره علاقه پروت لګیا دي خوراک شروع شو خلکو ته خوراک د الله دسترخوان الله اکبر زمونږ د انسان دسترخوان او بیا د رب العالمین د سخي ذات دسترخوان او چې د پیغمبر موجودې او د پیغمبر په دعا راغلي نو دې کې که زه ډېر هم تقریر وکړم چې دا شی وپکې دا شی وپکې دا نو دا زه نشم کولی نه په دې خوراک کې دا شته چې چاله به تکلیف ورکړي بلکې کوم بیمار چې وړی خوري جوړي دا پکې بیل برکت څومره مریضان چې راځي او خوراک چې خوري جوړي د ډاکټر او د طبیبانو نه خلک خلاص بعض علما وایي روزانه به دا خوانچه راتله او بعض علما وایي نه یو د اتوار په ورځ به راتله خلک به ورته ناست وو خو دا بعض علما چې څوک وي د اتوار په ورځ به راتله چې دغې خلکو به دغه اتوار د دې نه ډوډۍ وخوړه تر بل اتوار پورې به معلوم ډوډۍ ته به ضرورت نه ماته او څوک وي نه چې روزانه به راتله دوی به ورته ناست وو دقه سپینه وریځ به راغله او د هغې په منځ کې به خوانچه راښکاره شوه او حضرت عیسی علیه السلام به ترې هغه د پاسه کپړه لرې کړه او لاندې به پکې هغه روید شوي کب او ګیر چاپېره قسم قسم میوې به وي او د دنیا بیماران او مریضان به راتلل خوراک به یې کو جوړېدل هغوی خو دا وي چې زمونږ دا نوکران او چاکران دي دا کار به مونږ له کوي او ډوډۍ به د عیسی علیه السلام خوري ډوډۍ به د خدای د عیسی علیه السلام به وخوري او کار به مونږ له کوي هغوی چې تیار او مطابق د خانانو کار کوو لیونیانو چې بې کارونه کوو لاول کورونو کې ډډې وه یاره که زمونږ خپل کار کوو ډوډۍ له خلک کارونه کوي ډوډۍ مونږ ته د جنت په تیاره مېلاوېږي په تاسو څه د سهار ټوکړه ټوکړه به ته راکې تیارې میوې او ځای به د خان نه د هغوی خوراک مزېدار شو ولې د جنت خوراک دی او قسم قسم میوې دي او چې دا میوې دي ورته کېښودې او د جنت خوراک دی او پکې بیمارتیا هم نشته
روغ صحت پکې ایسته نه چا کار دی چې پر دې خدمتونه ډوډۍ لپاره هغې وایي داسې په مصیبت اورېده زمونږ چې کوم نوکرانو کوم زمیندارو کوم کار به راله کو دا کارونه به راله څوک کوي ها اخوا حکیمانو ډاکټرانو غوبل جوړ کړه هغوی بوک هړتال کوي چې زمونږ قصه ختمه کړه خرابه ولې د دوی ګټه خو په دې کې چې څومره خلک ناجوړ ارسطو ارسطا تعلیف تاسو ارسطو نوم به لیدلي په طب کې دغه زمانه او دغه دور دی هغې وی اوهو دا عیسی علیه السلام زموږ رزق کې ګوتې ووهلې دا دې څوک کړل مونږ له اوس څوک راځي نه ټول خلک ستا په ډوډۍ جوړېږي نه مونږ خو دوکانونه دغه تش په پرسو ناست یو مونږ له څوک چېرته راځي هغې ځان نه غم جوړ کړ او لویه پراپېګنډه جوړه کړه هذا سحر مبین دا خو جادو دی دوکه دا سحر دی دا څه کوې ته تیارې به بلد سې سبا به دا رزق نی بیا به هم کار ته ډډې نه لګي څه کوې خلک یې روچت کړل صاحب لویه هنګامه جوړه شوه عیسی علیه السلام پس لوی نفرت بادشاه هم روچت شو د بادشاه وزیرانو دا خلک لوی غوبل یې جوړ کړې یاره دا خلک خو مصیبت یې مونږ ته جوړ کړی دی که د ماشومانو ته وایي کور کې ګوټ کې خوراک پروت دی وشه راواخله ټول ماشومان راته په دې لمسئ کله دا شی کوي کله هغه شی کوي دا څنګه مسله جوړه شوله بس عیسی علیه السلام پرې پوه شو بیا دومره ظالمان دا د یهودو وایي ښه دا ټوله خبره مې همدې دپاره شروع کړې ده لویه پراپېګنډه جوړه کړه بادشاه ته وایي دا عیسی علیه السلام موجود پکار دی دنه دا وطن خلاصول پکار دا خو به سبا بادشاه سلامت تا فوج کې هم څوک نوکري نه کوي ستا پولیس کې به هم څوک نوکري نه کوي تا خدمت به هم څوک نه کوي ځکه تیاره ډوډۍ ورته میلاوي سبا به له دا پیغمبر دې د جامع بندوبست هم وکړي دا هر څه به راته نظام ټول مخلوط شي دا به څه کوي چې کومو خلکو په هغه ځای د عیسی علیه السلام مقابله شروع کړه الله ویلي که لأعذبهم عذابا ګرځېدل د سور سرمن د سور د خنزیر ګوره خنزیر په دې ټولو حیواناتو کې ډېر ګنده او پلیت حیوان ځکه خو الله حرام کړی د خنزیر خوراک سره ګندګي انسان چې اودس مات کړي او انسان ته پاسي خنزیر راشي مخ ګندګي وکړي خوراک یې ګندګي ځکه خو الله نجس حرام د خنزیر ټول خنزیران چې اور ولې په ټول مردار کوم قوم چې مسخ شوي دی او شکل یې بدل شوی دی اوو ورځو کې د هغه مردار شوي لویه پراپېګنډه جوړه شوه چې یاره بس دا عیسی علیه السلام بادشاه ته خلکو رجوع کړه چې ده نه مونږ خلاص کړه دی ووجه مړی دې نه مخکې حضرت زکریا علیه السلام غریب په ونه کې هره کړی حضرت یحیی علیه السلام یې په چاړه حلال کړی دی په ستورو پیغمبران یې شهیدان کړي دي دی یهودیان بس بادشاه اعلان وکړه کوم ځای کې چې حضرت عیسی علیه السلام وي راویني بس د علاج دا چې دی به وږي پرېږدو یې نه دا یهودیان دا ډېر انتهایي سازشیان کې فرمایي وایي چې هغه پیغمبر ولا راغی چې دوی وپېژني چې دا الله رښتونی پیغمبر دی بیا پرې راپاسه پکړ نبي علیه السلام یې پېژنده ورته پته وه د هغې په کتابونو کې باقاعده د نبي علیه السلام اوصاف موجود پراته وو چې د آخرې زمانې پیغمبر به خلکو ته به یې وایي ګوره د آخرې زمانې پیغمبر به یو دا به شکل یو داسې کار به کوي یو داسې اوصاف به وي او مونږ به د هغه مرسته کوو لکه اوس چې مونږ د مهدي او یا د عیسی علیه السلام خبرې کوو دا ټینګ کړو ځکه دوی ورته د پیغمبر علیه السلام هغه اوصاف بیان کړي چې نبي علیه السلام راغی دوی وپېژنه چې دا خو واقعي رښتونی پیغمبر دا خو هماغه دی چې یهودو مونږ ته د هغه صفتونه بیانول دی خو هماغه کار کوي چې مونږ ته به یهودو څه وی نو له مدینې خلکو چې د یهودو نه کوم صفت اورېدلی و صفت په بنیاد هغې په پیغمبر علیه السلام ایمان او یهود په کافر پاتې عبدالله ابن سلام لوی یهودي و غټ دا یهودیانو مشر راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ورته ودرېده یو څو تپوسونه یې ترې وکړل دې تپوسونه یې ترې وکړل لاس یې ورکړي د الله پیغمبر الله صادق وکړه اسلام ډېر آخرې زمانې د دعوه کوي د پیغمبرۍ څو خبرې ورسره وکړو نبي علیه السلام ورته تپوس ته کوي مخکې خو هغه ایمان راوړی ځان یې پټ کړه وی عبدالله ابن سلام تاسو کې څوک شته یا وی څنګه سړی دی وی خیرونه مونږ ټولو کې غوره سړی دی بهترین وی نسب یې څنګه دی ابنو خیرنا زمونږ په بهترین نسب والا دی بهترین پلار نیکه په نسب ډېر اعلی او ډېر بهترین و ډېر ښه سړی وی که د عبدالله ابن سلام مسلمان شي تاسو به ایمان وی خدای ری هغه د ایمان نه وساتي هغې سوالونو جوابونه هم ورکړي وی تاسو چې څه وایي ما وپېژنم او ته رښتونی پیغمبر او د ما در باندې ایمان دی اوس وی یهود داسې قوم دی چې بهتانونه کوي یو دلته چا تپوس وکړي قرآن حکیم کې الله فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناء یهودیان د نبي علیه السلام داسې پېژني چې دی رښتونی پیغمبر دی لکه خپل بچی چې سړی څنګه پېژني چې دا زما دی وی دا رښتیا دي عبدالله ابن سلام ورته څه وایي وی بلکل وی په خپلو بچو کې هم شک شته او په ده کې هم شک نشته
د خپلو بچو نه ښه پېژنو چې دا د الله رښتونی پیغمبر نه چینې پاڼې بله اوچت کړو نبي علیه السلام بیا دعوت وکړه آیت پرې راغورځوه الله دې بچ دا دومره خطرناک قوم دی یهودیان نن څومره خلاف سازشونه چې د مسلمان جوړوي د عیسایان قمقل دا تاریخ هم لیکي تاسو وګورئ که نه تجزیه وګورئ د اخباري رسایلو دې ورته د تجزیو کې هم لیکي عیسایان قمقل د یهودو کې او بیا راجم دی شوی هغې خو یې مونږ وجلې دي عیسایانو بیا راجم دی شوی او صاحب هغه دوستان دي سره یو بل سره د مسلمان خلاف په سازشونو بهر کې بادشاه هیرودیس بادشاه دغه وخت تا بیا ته پرې خور کړ دا لاسونه به یې ولې په هغه لرګي خواره کړل نو په دې لاسونو به یې ولې میخونه ووهل په دې لاسونو په دې تینه به یې ولې میخونه ووهل غټ غټ میخونه دا خپې به یې ولې دواړه یو ځای کړې په هغې به ولې پاسه میخ ووهل دې به اویزان نو په دا سولی کې دې ته به یې سولی صلیب په هغې کې به اویزان نو مارغان به راتلل او غوښې به یې ترې خوړلې او په هغې کې به ترې چې محاصره یې کړه معلومات یې کړل وي دې کوټه کې ناست یو مخبر ورغی ویې ته ورغی دې ګوره رب العالمین عیسی علیه السلام اسمان ته اوچت چت سورې قرآن حکیم کې الله وجلې ما دا انته اسمان ته پورته کړی هغه اسمان ته پورته کړو چې هغه کوم سیړي کوټې ته ور ننوت دي ورته هغه سیړي ورته ویلي چې په کومه کوټه ور ننوځم ما پسې راځې دې کوټه کې چې ور ننوت د هغه شکل الله د عیسی علیه السلام مری نه پورته شکل لاندې نه مری نه پورته شکل د هغه د عیسی علیه السلام دي ولله کلکې هغه راونیو هغه ویل زه نه یم څه کوې دی نه مخکې ځه مخکې کېږي که نه مخکې کېږي بویه ته د چغې والي ما بوځې د تاسو هغه ملګري نه یم تا به مخکې شه زمونږ ملګري له کوم ځای نه فکر یې د عیسی علیه السلام بویه ته سولی ته یې ور وخېږي چې ور ویښېږي او مغه چل یې ورسره وکړه مړ یې کړه صلبونې په سولی کوي دا د الله قرآن اوس دا عیسایانو څه عقیده د عیسایانو اوسنۍ عقیده ده چې مور ورپسې ژړل نو بیا الله دې را جمع دی او مور له راغی او په یو غار ته ننوت او دا عیسی علیه السلام د الله زوی دی العیاذ بالله او ځان سره اوس الله بوتلی دی او خپل بچی ورسره د عرش خوا کې نه عیاذا بالله او انی عبد الله ورسوله عیسی علیه السلام وایي د الله رسول او د الله بنده یم او دا زموږ عقیده ده الله له نه زوی شته او نه وله لور شته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت نه مخکې به بیا عیسی علیه السلام راکوزېږي وعدې نه دی کړی د 33 کالو په عمر کې بل اسمان ته ختلو 33 کاله عمر د اسمان ته بیا به کله راکوزېږي هغه وخت به راتلود شي چې په دې علاقه کې فتنه راشي او داسې فتنې راشي لکه اوس چې کومې فتنې روانې په ټوله دنیا باندې د عیسایانو حکومت تر دې حده پورې چې د مکې مکرمې د مدینې منورې ګاونډ ته هم د عیسایانو حکومت و پې وویستلې لاړل بیا په برطانیه او په امریکې پورې محدود شو اوس بیا لګیا دي کوشش کوي انشاءالله بیا به الله خپې وباسي ټینګېږي به نه کوي خو خیر د دوی کوشش دی دوی به راشي په دې ټوله دنیا به قبضه وکړي چې په دې دنیا باندې دوی قبضه وکړي عیسایان دغه وخت کې به رب العالمین بیا حضرت مهدي را پیدا کړي مهدي به پیغمبر نه یو نیک انسان بیت المقدس به د هغې قبضې له تېرې ګیر چاپېر علاقې چې څومره دي به ټول د کافرو قبضې له تېرې خلک د سره بیا د خلافت بیعت دی به د خلکو مشر هلاک وروړي او نښه به یې نوم به د پیغمبر علیه السلام فرمایي د ما د نوم په شانتي محمد بن د پلار نوم به زما د پلار د نوم په شانتي عبدالله د مور نوم به زما د مور د نوم په شانتي آمنه او ظاهري شکل او خوی به زما په شانتي او دوه به یې غټې نښې وي دوه او د هغې روجې په 15مه روجه باندې به نورم تندر نه او دی به د مقام ابراهیم سره خوا کې وي چې خلک به یې د لاس نه راونیسي او بیعت به ورسره وکړي او غټه نښه به یې بله دی چې د اسمان نه به یو غیبي اواز وشي او د دغه عیسایانو خلاف به د جهاد شروع دا به بله فتنه به راوځي دغه مخکې د عیسایانو فتنه وه بله غټه فتنه به راوځي چې هغې ته به د دجال فتنه وي دجال به راوځي دا یو لوی خبیث په زنځیرونو په جزیره کې تړلی دی به راخلاص شي او دی به ګرځي په دې خلک به په ایمان راوړي دعوه به کوي چې انا ربکم ستاسو رب انا الهکم ستاسو لوی خدایم اما ایمان راوړي خلک به لګي دړادړ به ایمان به پرې خلک راوړي ولې ځکه چې هغه سره به ډوډۍ به نن سبا خلک ډوډۍ لپاره څه پرېږدي هغه سره به مالي دولت به
د ځمکې دا خزانې چې په لاره ځي الله به داسې قدرت او طاقت ورکړي چې په دې غرونو کې یو ځای په ځای څومره سره زر او سپین زر پراته دي هلته به ورته پته وي راوبغورو ځمکې ته وي راوباسه دا سپین زر سره زر دی او سره زر به میدان ته راوباسه نو چې دپاره د مسلمانانو خلاف سازشونه کوه د پیسې دپاره ده د خلکو له پیسه به ورکوي دولت به ورکوي مال ډوډۍ هر څه به ورکوي او ګرځي به په دې ټوله دنیا باندې چکر به لګوي او چې څوک یې خلاف کوي ورسره به اور روانې وو هغه اور کې به یې او چې څوک په ایمان راوړي خوشحالی به ولري نبي علیه السلام فرمایي چې ګورې د هغه اور جنت دی او هغه سره چې کوم مال او دولت او باغونه دي دغه جهنم دی څه مطلب که اور ته وغورځولې یارېږه ما نیغ به جنت ته او که خوشحالی یې درکړې نو ظاهر کې خو جنت دی خوشحالي دا باغونه مال دولت دی خو دا د جهنم دی مدینې منورې د خواله به ورسېږي نو وی زلزلې به په دې دواړو ښارونو راشي نو چې کوم په دې دواړو ښارونو کې خراب خلک وي هغې به ترې راوځي د مکې مدینې نه د ملګري به شي نیکان به پکې پاتې یو کس به راشي دجال چې کوم څوکیداران دي هغې ته وایي څه شو هغه دجال هغې به وي ښه ده به هم د خدای ګستاخي کې هغه د خدای مړی کې نور به ورته وي نه تاسو خپل خدای په دې تاسو ته نه دي چې زما متعلق څوک هر څه وي وجنې به نه ماله به یې راولې ځکه نبي علیه السلام فرمایي وایي دا ښی سترګه به لکه د انګور په شان تکه شنی ړنده به یې ړنده او لکه د انګور شین انګور په شان به بار روتي د شینولي په شان دی قبیحه به ښکاري او یې ګورې پوه شئ ای مسلمانانو الله ګورې ړوند نه دی دا د سترګه ړنده ده او په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافرې کاف الف پیرې کافر دا به په تندي د پاسه لیکلی شي خو مسلمان به پې پیږي کافر به پې نه پیږي هغې به ورته وایي صاحب مونږ پکې مخکې لا شک کله کړی دی تو عازم زمونږ خدای وی داسې به هغه دواړو ونیسي دغه مسلمان بنده به ونیسي او داسې به راکاږي نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل مړ به او بیا به د دې وجود په دې منځ کې داسې چکر ولري نیم وجود هلته پروت دی نیم دې خوا پروت داسې به لاړ شي راشي وایي مړ مې که کنه خلک به وایي او صاحب وایي واپس یې جمدي کمې جمدي که تاسو به ما ومنئ چې زه خدای وایي صاحب مخکې نه منم بیا به ورته اواز وکړي دواړه اندامونه به یو ځای شي بیا به جمدي شي جمدی شي دجال به دې تپوس وکړي وایي وایه که نه اوس مې خدای منې که نه وایي اوس مې در باندې پوره یقین راغی چې هغه خبیث دوکهباز دجال اور به بل کړي اورېږه دې ته یې دله غورځوم اور کې به یې وغورځوي الله به پې وي اور ګلې ګلدار هغه سړی به خلکو ته چغه وایي دا څنګه خدای دی دا ما خو دې مړ کړي دا دجال دوکهباز دا هغه ځای نه به دجال روان شي لویه فتنه ده جي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دجال ذکر کو په یو مسجد تمیم الداری او صحابي هغه مرګري وسره دا نه الله نبی علیہ السلام زمانه کې لګي لګي ښکار کړی وی پاکستان کې سوارو په خیر جزیره ته چې موږ څنګه ورو یو حیوان دی ناشنا حیوان دی او داسې ویښته دي په ببر ټول وجود یې په ویښتو کې ډک دی وی موږ ته ویاړېږو وی مونږ سره خبرې شروع وکړې چې تاسو څوک یې مونږ وایي چې مونږ خو عرب یو وی مه یارېږه زه جاسوس یم جاسوس خدای پاکه جاسوس ته څه کوي دا خو لویه بلا ده دومره ویښته دي چې ټول وجود یې په ویښتو کې ډک دی دا څه بلا ده وی ما ته تعجب په نظر ولې ګورئ تاسو ورشئ اخوا د دې اونو نه اخوا وروړئ هلته کې یو بله شی به ووایي ما ملګرو ته وایي چې تاسو راځئ چې ورشو چې دا بل شی به کېږي مونږ وایي مونږ د فلانکۍ علاقې وی رانې تپوس وکړو یاره هغه د امیینو پیغمبر د نبی علیہ السلام یو لقب نبی الامیین دی هغه پیدا شوی دی مونږ وی او کوم ځای دی مونږ د مکې مکرمې نه تللی دی او مدینې منورې ته هجرت کړی ملګري شته که نه او ملګري پرې شته جګړې ملګرې چا سره شروع کړي دي که نه او جي جنګونه خو ډېر شروع دي کله یو له شکست ورکوي کله په خپله ملګري دغه کي ای وایه وی دغسې په لاره را روانو یو جزیرې ته لاړو دغسې یو بلا مې ولیدله وی دې خلکو ته ووایه تمیم الداري هغه ټوله واقعه هغه صحابو ته بیان کړه صحابه ویشهدو انک عبدالله ورسوله ځکه د الله رسول تا چې راته کومه قصه د دجال کړې بعینې هغه خو د نه اورېدلې ده راته هغه ټوله پوره قصه دا غزوې په مدینه منوره کې علما بعضې علما لیکي چې هغه سړي نه دجال جوړ شوی د هغه یو باغ کې و نبي علیه السلام د هغه ملاقات لا هم تللی یعنې هغه لا هم ورغلی وی نبی علیہ السلام صحابو ته وی دا ډېره شیطانانو تختې دي
وایي څه خبر راله راځي که نه راځي؟ وایي صاحب یو خبر راله رښتیا راځي دو دروغ راځي، کله دوه رښتې یو دروغ دا خبرونه راله راځي. نبي علیه السلام وفرمیل دا شیطانان دله دا واقعات راوړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وي ما په کې یو شی پټ کړی دی، راته ووایه ما څه پټ کړی دی، یاده کې مې څه دي؟ نو پیغمبر علیه السلام صحابه ته وایي ما صورت دخان ورته پټ کړ. صورت دخان هغه آیاتونه مې په دې زړه کې راوستل او دلته کې مې په دې زړه کې پټ کړل، پته یې نه لګېدلې چېرته روک شوی. خو چې کومې نښې به نبي علیه السلام د دجال متعلق یادول اکثر به ده کې موجود وي. نو ځکه بعضې علما وایي چې دا هم هغه دجال بهر کې دجال به راشي د هغه فتنه به په دې ټوله دنیا خوره شي، د خدایه دعوه به کوي چې څه دې څوک غواړي ورکوي به، بلکې تر دې حاله پورې یو قوم له به راشي چې تاسو په ما ایمان راوړئ، هغوی به ورته وایي چې زمونږ زامن مړه شوي دي، ښځه مې مړه ده، که دا راله جمدي کولی شي نو بیا در باندې ایمان راوړو. ویې ډېره ښه ده اوس بیا دله جمدي کړو، مقبرې ته به لاړ شي، اواز به وکړي، هغه خلک به جمدي نه شي خو شیطانان به د تابع وي، نو شیطانان به د هغې سړي د زامن او د ښځې په شکل شي. په دې درمیان کې به رب العالمین حضرت عیسی علیه السلام راکوزي، د دمشق د جامع مسجد په سپینه مناره به فرښتو نیولي او د بر اسمان نه به یې راکوز کړي، دنیا به ورته ګوري. د مازدیګر وخت باند د مازدیګر به شي چې څنګه راکوز شي د مانځه وخت به نو حضرت عیسی حضرت مهدي به ورته وي علیه السلام وي ور مخکې شي د مانځه وخت دی، وی نه امامت تاسو حق دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما امت له الله دومره عزت ورکړی دی چې عیسی علیه السلام په کومه ډله کې موجود دي امامت به هغه نه کوي، زما امتي به یې کوي. وی نه امامت تاسو حق دی، تاسو کې یو کس ور مخکې چې امامت وکړي. نو د مازدیګر لومبي مونځ به په مخ د ځمکه عیسی علیه السلام په حضرت منصمان نه راکوز شوی دی، ځان ته عیسی وایي ابه پوه شي کوی تښتي به. ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې دجال عیسی علیه السلام ته ور مخامخ شي دې به داسې ویلې کېږي لکه مالګه چې اوبو کې واچویلې کېږي. عیسی علیه السلام به تعاقب شروع کړي ورپسې به شي او را لاندې به کړي، په نیزه به وایي مردار دی، دجال به مړ شي، خلکو ته به هغه نیزه وښیي. ولیده تاسو که دجال خدای وي نو خدای څوک وجلی شي مړ مې که که نه شي، یاجوج او ماجوج به راخطا شي، هم الله یو طرف ته بند کړي هغوی به راشي چې هغوی راشي د دنیا دا خلک به وجني پرېږدي به نه، یو به م وجني بل به م وجني او داسې به راشي دا لوی دریاب بحیره تبریه لوی دریاب دی، په هغې کې راشي لوی دریاب دی نو د هغې اوبو ته به ور متوجه شي، نو چې دا مخکې خلک کې د دریاب نه پورې وځي او وروستي رارسي نو په دریاب کې به څاڅکي اوبه م وي، اروستني به ویې لکه دې ځمکه باندې خو د اوبو څه نښه نښانه خو شته لکه چې دلته اوبه وې جوړ اب هغه نورو بلاګانو څکلي په مخ د ځمکه به هېڅ څوک هم پرې نه ټول به مړه کړي، یو به هم پرې نه او بیا به څه چلو کړي، بیا به لیندې راوالي یو بل ته به وایي وایي د ځمکې مخلوق خو مړ که راځئ چې بره د اسمان مخلوق سره جنګ کوو، فرښتو سره او د الله مخلوق سره جنګ کوو. او عیسی علیه السلام به دغې وخت خپلو ملګرو ته وایي راځئ چې مونږ کوهي تور ته لاړ شو، د غر شاته پټ شو ځکه دوی سره زمونږ د جنګ طاقت نشته. نو چې کوم سوچه مسلمانان د عیسی علیه السلام ملګري دا به ټول هغه طرف ته غونډ شو، دغه علاقه به یاجوج ماجوج نه الله محفوظ. یاجوج ماجوج هم دغسې انسانان دي، لنډي شکل والا نبي علیه السلام فرمایي واړه واړه قدونه یې دي، پلنې پوزې دي، غونډي مخونه یې دي او واړه واړه قدونه. زه خو چې ګورم ما ته چینیان ښکاري دغسې شکل، ځکه لنډی پوزې پلنې او غونډي غونډي مخونه او د قد نه واړه او دومره به ډېرې چې د شمېر نه به زیات. ممکن نه هم دې قوم کې خدای پاک راغی انقلاب راوړي، پته نه لګي الله ته پته. نو لیندې به به راولي، الله به وله رنګ کړي د وینو رنګ به هغه غشي واپس راځي. وګوره که نه وي بره فرښتې مړې کړې، بیا پې رب العالمین په دې طرفونو کې دانې راوښیي، ټول به مړه شي. چې مړه شي بین به شروع شي، ها بین. عیسی علیه السلام به الله ته فریاد وکړي چې یا الله د بین د لاسه مونږ ګرځېدې نه، نو بیا به رب العالمین یو لوی باران راوړي او غټ غټ مارغان به د ځنګلو نه راشي، هغه مارغان به د دوی وجودونه اوچتۍ خوري به او پسه به سیلاب راشي، هغه وجودونه به دریاب ته لو شي، ځمکه به رب العالمین پاکي. بیا به د هغې نه پس د عیسی علیه السلام حکومت په دې مخ په ځمکه قایم شي او داسې ابادي به چې انګور به وي داسې غونچک کوي چې یو قوم ورته کښېني نو یو غونچک به نشي خلاصولی، غټ غټ انار به وي، میوې به وي او د عدل انصاف حکومت به شروع شي. مدینې منورې کې به عیسی علیه السلام بیا وفات شي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم